ته په هغې دومره بدګمانه یې چې موبایل اوچت نه کړي دا به د پردي هلک سره او که دا کمرې ته تا پسې وختي رانغلی دا به په بل چا پسې تلي او که دا پلار کره لاړه او لیټ شوه دا به د بل چا سره یارانې کوي او که د دې طبیعت خراب په تا سره خندا ونه کړه ټوغې ونه کړي د دې تا سره نه لګي بل څوک یې خوښ دی دا څه رشته ده مړه زموږ خواله ډېر راځي بیا لیوني شوي دماغ به مې وایي کار نه کوه ها دې کې یو بنیادي وجه دا ده چې شریعت د شک لاره بندوي یو سړی دا وایي چې زه اچانک په دې خپله ښځه ورننوځم چې دا څه کوي دا جاسوسي او دا قسمه شکونه او دا بدګمانیانې د شریعت تعالی اجازت نه درکوي ها ګمان هله جایز دی چې د هغې سره دلایل وي بیا جایز دی لکه یو سړی دی خپله کور والی والعیاذ بالله او څه کارونه لیدلي د څه دلایل ورسره شتي او د ده بې ګمان اوس ښه نه دی او نور هم تحقیق کول غواړي چې د هغې نه باید فیصله وکړي او دا صحیح دی خو عام داسې طریقه نه ده بس خلک ډېر په فخر سره وایي زه خو جي په مخ روزانه دا خبره ګورم چې دا ښځه څه کوي او دا موبایل او دا کت او دا بر او دا ژوند ګران شي دا ژوند څه شي ګران شي زما خواله یو کس راغلی و او د دې طلاقو نه بعد څه لیونی شی غونته کې و او اکثر چې دې ښځې له طلاق ورکړي وروسته بیا که لیونی نه یم ځان لیونی کړي زموږ خواله ډېر راځي بیا لیوني شوي دماغ به مې وایي کار نه کوه نو ما یې ځان ښه برابر کړه او سله وکړه هېڅ چل دله ما یې نشته مسله څه ده وایي ښځه مې طلاقه کړې ده ما یې ولې دې طلاقه کړې ده وایي ما ورته ټلیفون وکړو نه یې اوچته و ټلیفون مې وکړو نه اوچته دا ګورې تعجب په دې مه کوئ دا د ډېرو خلکو دا طریقه ده ښه څنګه وایي زما د کشر ورور واده و او ما دې ښځې ته اته پیرې ټلیفون وکړو دا رنګونه تلو تلو دې ټلیفون نه اوچته او بس بیا چې وروسته یو ټلیفون اوچت کړو چې زما په دې خوله سره راتلو هغه مې ورته وویل او بیا کلي ته لاړه او څه وهل ټکول او څه ګټې جاخې کمه ولې وی ما دا وی چې دا چې د موبایل نه اوچتې ګڼه ګوڼه ډېره د پردي هلکان او خلک به راغلي بس د هغوی سره خوشحاله ده خمه ښځې څه وي وی هغې وی چې موبایل په کمره کې پروت و ګڼه ده زه په خدمت کې لګیا یم چې چاته چای ږدم چاته شربت ږدم دلته ناوي ده هلک دی واده دی کور دی خلک دي دنیا راغلې ده زه موبایل ته خو نه یم ناسته چې زه به موبایل ته ناست یم او کړنګ زه به اوچتومه نو ما ستا د عقل په دې ځای کې دی که په دې خپو کې پروت دی دومره ته لوی پوښتنې دا ډېر چې په کور کې دننه ازمریانې بهر ورته مسکال هم نه راځي او نه وله څوک موبایل نمبر ولم څوک نه سیو کوي په معاشره کې پالتو پورزه خو چې کور ته ورنو زما رینګ راغی او تا اوچت نه کو ها ته به دا سم بس ټوله دنیا ده په سر راګستې ده اوچت یې نه کو څه چلو شو ښه د کومې ښځې سره چې تا نکاح کړې ده او لوز تاسو کړی د الله په نوم ته په هغې دومره بدګمانه یې چې موبایل اوچت نه کړي دا به د پردي هلک سره او که دا کمرې ته تا پسې وختي رانغلی دا به په بل چا پسې تلي او که دا پلار کره لاړه او لیټ شوه دا به د بل چا سره یارانې کوي او که د دې طبیعت خراب په تا سره خندا ونه کړه ټوغې ونه کړي د دې تا سره نه لګي بل څوک یې خوښ دی دا څه رشته ده مړه داسې رشته شوه چې په وړو وړو خبرو کې ته سوچ کوي دا به بله لږ مینه ده او دا د بل چا سره خبرې کوي او چې دا سوچونه دي چې دومره زر په بله لږ مینېږي نو بیا په تا کې هم څه چل دی خفه کېږئ به نه ځکه چې د چا په ځان یقین چې زه سم سړی یم نو زما ښځې څه کار دی چې د بل سړي سره طبیعت لګي یو سړی وایي زه ځان هم پېژنم او خپله ښځه هم پېژنم زه خپلې ښځې له دومره محبت ورکوم دومره ښکلی ژوند د هغې سره تېروم زما یقین دی په هغې باندې او هغه دومره اوچته ښځه ده او هغه دومره درنه ښځه ده چې هغه دا قیسې نه کوي موبایل اوچت نه کو اوده به وه مصروفه ده موبایل کې به چارج ختم شوی ټلی به یې نه اورېدلې زر خبرې او دا په معمولي خبره باندې او موږ شکونه کوو په ښځو باندې
دا څنګه او دا ولې؟ ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اچانک چې د سفر نه راغی اچانک به کور ته ننوتو پرېږدي دا ښځه خبر شي نو بله فایده دا چې ځان به ورته هم تیار کړي کور به برابر کړي ځان به تیار کړي خاوند ته خوشحاله ده بچي خوشحاله ده نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپه کوم ځای کې تېره کړه په ذوالحلیفه کې